بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې څوک د شپې بیده وي او راویښ سي او بیا دغه کلمات وایي: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا چې وایي د هغه څخه وروسته هر ډول دعا چې وکړي الله تعالی جل جلاله یې دعا قبلوي. دا حدیث بخاري را نقل کړی دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده. نو کوم وخت چې تاسو د شپې راویښ سئ دغه کلمات په یاد کړئ چې د شپې راویښ سئ حتما دغه کلمات وایاست او بیا دعا کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې که چیرې خپل ځان ته دعا وکړي اللهم اغفر لی، داسې دعا وکړي، یا خپل مور و پلار ته دعا وکړي، دا دعاګانې به الله تعالی قبولې کړي. یا که چیرې څوک په صحیح معنا باندې اودس تازه کړي بیا ولاړ شي لمونځ وکړي، نفلي عبادت وکړي، نفلي لمونځ وکړي، الله تعالی جل جلاله به دا لمونځ قبول کړي. او که چیرې څوک شرعي حاجت ولري د شریعت موافق، الله تعالی جل جلاله به هغه حاجت انشاءالله سرته ورسوي. ستاسو څخه یو هیله کوو چې د ثواب په خاطر باندې دغه ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي، شیر یې کوي. الله تعالی په دنیا او په آخرت کې کامیابه او بریالي لره.